مهم خبر لومړی افغان ښځینه پیلوټ د کور بیرته راستنېدو ته چمتو نه دی. سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. دوستانو پر الله سره ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. نیلوفر رحماني یو افغان پیلوټ چې په 2015 کې د ښځو لپاره د ملي زړورتیا جایزه وګټله او د روزنې لپاره متحده ایالتونو ته لاړ، ویلي دی چې هغه کور ته د راستنېدو لپاره چمتو نه ده. د نیویارک ټایمز په وینا هغې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د مخنیوي له امله وویل چې هغه نه غواړي کور ته راستون شي او د پیلوټ په توګه کار وکړي. وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی او نه هم به ښه شي. د متحده ایالاتو د رسنیو د راپورونو له مخې رحماني په دې دوبۍ کې د پناه غوښتنه وکړه. رحماني وویل چې هغه په افغانستان کې د آرامۍ یا خوندي کار احساس نه کوي او د هغې نارینه همکاران د هغې سره بد چلند کوي او سپکاوی کوي. رحماني باید تېره اونۍ د 15 میاشتو روزنې وروسته کور ته راستون شي، مګر هغې خپلو روزونکو ته ویلي چې هغه لا هم غواړي پیلوټ شي، مګر د افغانستان لپاره نه او پر ځای یې غواړي د متحده ایالاتو هوایي ځواک د افغانستان د هوایي ځواک غړو د خپلو معاشونو او کاري شرایطونو په اړه شکایت کړی او پر ولسمشر یې غږ کړی چې خپل ستونزې حل کړي. په 2015 کې کله چې رحماني په افغانستان کې وه، هغې وویل چې پیلوټان او د هوایي ځواک نور پرسونل د بېوزلو شرایطو څخه ستړي شوي دي. پیلوټان ادعا کوي چې معاشونه یې په میاشت کې یوازې 20,000 افغانۍ دي، کوم چې لرې نه ځي، ځکه چې دوی هم باید د خپل استوګنځي لپاره پیسې ورکړي. دوی د نه منلو وړ خوړو په اړه هم شکایت کړی چې دوی یې ترلاسه کوي. یو پیلوټ وویل چې په هلمند کې دوی ته د ډوډۍ سړو غوړیو یوه ټوټه ورکړل شوې او د غرمې ډوډۍ یې سوځولې. دا و چمتو کلی خبر، تر بیا ښې چارې ښه وخت.